پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي کم مومن چې دعا نه کوي الله ناراضه کیږي. کم مومن چې له الله نه غواړي یا عزت یا شهرت یا ژوند یا مال یا دولت یا صحت، دا ټول دنیا چې ما او تا څه غواړو دا که ما او تا له الله ونه غواړو الله پاک ناراضه کیږي. ولې ناراضه کیږي؟ هغه وجه دا د عزیزانو د بنده د خالق او د مخلوق فرق دا دی. که ته له ما څه وغواړې نو خامخا به زما څه کمیږي، او که ما او تا له خالق وغواړو د خالق په خزانو کې کمی نسته. که ته ما ته ووایې چې ما ته 100 روپۍ راکه، که زه 300 روپۍ لرم زما 100 روپۍ کمیږي. او که ما او تا د الله په دربار کې د هغه خواستګزاري وکړو، د الله په دربار کې د الله رسول فرمایي که هر مسلمان دومره شی د الله څخه وغواړي لکه دا ټوله دنیا، دا ومځکې، اسمانونه، دا لمر، دا سپوږمۍ، هر سړی جلا جلا وغواړي، د الله رب العزت په خزانو کې دومره کمی نه راځي لکه یو سړی چې دا ګوته په سمندر کې ووهي بیا یې راپورته کې پر دا ګوته باندې څو قدر اوبه رالي او څو سمندر پاته ځلو. اوس په سمندر کې په دغه اوبو سره کمی راځي؟ نه راځي. خو بیا هم دغه اوبه ما د سمندر راواخیستلې چې زما پر ګوته باندې ولګېدې. د الله رسول فرمایي د الله په خزانه کې دومره کمی هم نه راځي. زه او د دې ټولې دنیا انسانان 5 ارب 6 ارب انسانان دي، هر سړی د غومره وغواړي لکه و دې ټول کائنات چې الله پاک دا ومځکې و اسمانونه لمر و سپوږمۍ ورکړي دي و څونه انسانانو ته ورکړي دي، و هر انسان ته بیل بیل جدا جدا، مطلب و هر سړی ته خپل خپل چې دی هغه د غومره دنیا ورکړي لکه د ټول کائنات لپاره چې د الله په دربار کې یوه ذره کمی چې د هغه نه راځي. د دغه رب څخه به غواړو، د دغه خالق څخه به غواړو. نو پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي وای کوم سړی چې دعاګانې نه کوي الله ناراضه کیږي. ولې له ما نه غواړې؟ ته په ما نه خبر چې زه ستا خالق یم، مالک یم، رازق یم؟ ته په دې ښه خبر یې چې ته ګوره مخلوق یې، ته مملوک یې، او بعد هغه باوجود له ما نه غواړې. اسانه مثال به درکړم. یو سړی هر څه دنیا لري، هر څه الله ورکړي دي، بیا د کور والا را ولاړ سي د یو غریب، د یو بېوسه، د یو بېبسه د هغه څخه شی غواړي، یا کپړې یا خوراک یا کور یا موټر. خاوند خوا به دی که نه به دی؟ بدی. او دلته الله پاکم دغه خوا بدی. ولې؟ زما له در نه امید سولې، زما په در کې د کمی محسوسه کړله، زما په در کې ستا شی پیدا کیږي نه، زما په در کې ستا دعا قبلیږي نه. ولې؟ ما ته د دې جواب لرو نه لرو. نو ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي الله پاک له هغه چا ناراضه کیږي چې له الله یې نه غواړي. د الله په دربار کې دعاګانې چې دی هغه نه کوي. موږ به دعا کوو چې یا الله زموږ هر څه را پرکه، زموږ عزت، یا الله زموږ ژوند، یا الله زموږ رزق، یا الله زموږ ښه خندا، موږ ته ښه ژوند را نصیب کا. د الله رسول فرمایي الله په دې ډېر خوشحاله کیږي، الله په دې ډېر خوشحاله کیږي. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي چې هر مومن دعا وغواړي الله پاک دعا قبلوي، مګر یو شرط پکې سته. شرط دا دی چې ته به جلدبازي نه کوې، تلوار به نه کوې چې الله سهار دعا وکړله ماښام لرې غواړي، دا به نه کوې. ولې؟ هغه وجه دا د ته دا شی له خالق غواړې، له مخلوق یې نه غواړې. اوس ته ما ته مثلا زه تا ته وایم چې یاره ته ما ته 1 کیلو غوښې را رانیسه، ته ما ته 1 کیلو غوښې را رانیولې، بیا زه ځم زه دا پخوم په اور باندې. اوس یو د خالق له جانبه 1 کیلو غوښې ما او تا ته میلاوېده دي، یو د مخلوق له جانبه میلاوېده دي. اوس که د خالق ما او تا وغواړو او بیا خالق ما او تا ته هغه شی را نه کړي، نو په دې کې حکمت سته. څه حکمت دی؟ حکمت دا هم پکې سته چې تا ما ته غوښه راکړه، ما اور بلوي، سلنډر را باندې پټاو شو، زه ورسره ولاړم، زه ورسره مړ سولم. دا د مخلوق د خوا واوه ما ته میلاو شوه. د خالق د خوا دا خبره ده که ما و تا ته دا غوښه درکړې او بیا تا اور بلوي، بیا سلنډر در باندې پټاویږي، نو نه غواړم چې دا 1 کیلو غوښه زه و تا ته درکړم. د خالق او د مخلوق په خبره سر خلاص وو. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي تاسو چې کله دعا وکړئ الله یې نه ردوي. شرط دا دی دا بنئ چې خدای ماته سبا او بل سبا را قبول کا، زه لازمي او خامخا غواړم. او تاسو اندازه ولګوئ.
د نن لس کاله 20 کاله 50 کاله مخکې موږ ته دعاګانې کړې دي بیا الله رب العزت یو ورځ هغه ځای ته را رسولی که نه رسولی یا الله ماته ښه کور را نصیب کړي یو ورځ الله کور ورکړي یا الله ماته ښه موټر را نصیب کړي یو ورځ الله موټر ورکړي یا الله ماته ښه کاروبار را نصیب کړي الله پاک ښه کاروبار ورکړي یا الله ماته ښه واده را نصیب کړي بل ورځ کوزدا واده وشي بیا یا الله ماته ښه اولاد راکړي بل ورځ چې ګوري هغه ځوانان زامن د ده سره ورسره یي د ده سره پر وژه برابر دي دا کله تا دعا کړې وه 10 کاله مخکې الله پاک 10 کاله بعد و تا ته هغه ستا دعا چې ده هغه درکړله خو شرک خبره دا ده د نه قبلېدو هغه دا ده چې ته به دا نه وایې چې ما دعا وکړله الله نه نو لحاظه زه دعاګانې نه کوم پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي ته به دعا کوې په دعا کې شرط دا دی چې چشمه نه یي چشماندې به نه یي ټایمینګ به الله ته نه ورکوي چې خامخا یې الله ته تر بل سبا پورې دغه دعا چې د هغه قبوله کا هغه روایت کې راځي عبدالله ابن عباس فرمایي رضی الله عنهما غالبا د دس روایت دی موسی علیه السلام دعا کوله یا الله ته فرعون تبا کې لغم می اخلاص کې د ظلمو څخه مش خلاص کې دعا چې وکړله جبرئیل امین علیه السلام رالی ویل استا دعا الله قبول کړله انو موسی علیه السلام خوشاله و طبیعت برابر و چې ځه سیده الله می دعا قبول کړل 40 کال بعد فرعون چې دی هغه غرق 40 کال بعد دعا د موسی علیه السلام او غالبا د موسی علیه السلام ورور هارون علیه السلام امین امین ور باندې وایي جبرئیل امین علیه السلام اطلاع راوړه خبرې راوړي دعا دې قبول سوه 40 کاله پکې کښېوتل نو زما او ستا په دعا کې که څه ټیم کښېوتي نو موږ به بیا څه کوو دعا به پرېږدو د الله در به پرېږدو یا د الله در به نه پرېږدو قطعا به نه پرېږدو موږ به ژاړو موږ به خواستۍ کوو موږ به زارۍ کوو موږ به له الله غواړو خامخا به غواړو او که چیرې ما او تا دا در پرېښوئ بیا بل دی درس ته چې هغه یې ما او تا ته راکړي کې راکړه د هغه سره چې بیا کومې فایدې دي کومه عزتونه دي هغه ورسره ستا یا هغه نسته نو د الله په دربار کې دا 4 سره طرفه کتل کېږي بلکې 6 سره طرفه کتل کېږي د مځکې د اسمان خوا هم بیا و ما او تا ته شی چې دی هغه میلاویږي کله کله یو سړی وایي الله ما ته زوی راکړه ما ته زوی پښتانه وایي زوی یې غوښتی خیر یې نه غوښتی د هغه زوی سبا راولاړ سي بیا خپل پلار مړ کړي نو که دا زوی الله و ده ته نه وی ورکړی نو بیا دته دونه تاوان رسېدی د الله څه وغوښتله الله رب العزت کله کله ما تا ته راښکاره کوي ګوره دې سړي وغوښتله او بیا ما ورکړه او بیا تا ولیدله که ته وایې الله چې زه څه وایم هغه دې کېږي نو بیا خو د الله رب العزت خدایي پاتېږي بیا خو نو ستا خبرې چلېږي یا تا دعا وکړه الله رب العزت درکړه نو ته خو په تورو په سپین نه وې خبر په ښو په بد یې نه وې خبر نو چې نه وې خبر ته به دا وایې چې الله زما سره د عافیت معامله وکړه په دنیا کې هم احسان په آخرت کې هم احسان زما سره وکړه نو په دې وجه پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي دعا دې قبلېږي شرط چشماندې به نه کوې تلواره به نه کوې دا ستا دعا چې تا وکړله اوس ته خو دا خیال لري چې زه سبا ته ډېر لوی مشکل لرم الله په تا خبر دی چې 15 کاله بعد تر دې لوی مشکل پر تا را روان دی دا ستا دعا یې کښېښوه د ځانه سره بیا 15 کاله بعد چې کوم مشکل رالی هغه مشکل حل سو ته حریان چې زما مشکل څنګه حل سو ستا مشکل هغه 15 کاله مخکې چې تا کومه دعا کړې وله هغه دعا الله رب العزت د ځانه سره ذخیره کړې وله هغه ام قیس فرمایي وایي پیغمبر علیه الصلاة والسلام ما ته دعا وکړله الله دې ستا په عمر کې اضافه راولي الله دې په عمر کې برکت واچوه الله دې ستا عمر دراز کې دا وایي بیا په دې علاقه کې تر ما د هیڅ یوې زنانې عمر چې دی هغه زیات سوی نه دی زما عمر الله رب العزت دومره را زیات کوي زما عمر نو پیغمبر علیه السلام چې په دعا کوله یا الله د سره د عافیت معامله وفرمایه یا الله ودته عزت ور نصیب کړي یا الله ودته صحت ور نصیب کړي یا الله ودته ښه ژوند ور نصیب کړي ښه کور ور نصیب کړي دا چا دا به جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم دا دعاګانې کولې موږ به هم کوو او شرط یې دا راته کښېښوی چې چسباندې به نه کوې تلواره به نه کوې جلدي به نه کوې نارې به نه وایې او دا به نه وایې چې ولې زما دعا نه قبلیږي الله فرمایي ما وقار سره پرېږده لکه کله کله موږ ته راولاړ سو مطلب ویزه چې د هغه واستو یا سعودي یا دوبۍ یا افغانستان اوس ما ته غواړو چې یاره په نیم ساعت کې دي په نیمه ګنټه کې دي زما ویزه راشي په نیمه ګنټه کې نه راځي په هغه پیلو کې ستا نوم ولیکل سولو که نن سو که سبا سو که بل سبا سو که دریم سبا ستا ویزه راځي داسې د الله په دربار کې زما ستا نوم ولیکل سي چې پلانې دا دعا غوښتېدله ما او عجبه بله درته وکړم پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي کله چې مؤمن الله ته لاس پورته کړي
الله ته لاس پورته کې. نو بیا چې دا د دعا وکړي د الله رسول فرمایي الله فرمایي ما ته شرم درېږي چې تا دعا وکړه او زه و تا ته شی درنه کړم. ما ته شرم درېږي. ونه شرم څه معنا؟ شرم دا معنا زما دکان دی، زما کور دی، زما دفتر دی، زما آفیس دی، یو غریب رالی ما ته الله هر څه راکړي دي و ډېر خلک ناست دي هغه رالی سوال یې وکړي خواست یې وکړي د الله په نامه زما سره څه وکړي. موږ په دې شرمېږو که نه شرمېږو؟ دی دغه یې واسطه و په شرمېږو. نو دلته الله فرمایي زما په خزانو کې د څه کمې راځي ما ته شرم درېږي څنګه د الله سره شای. یعنی الله فرمایي ما ته خوند نه راکوي زما خو ډېره لویي ده، زه خو ډېر عظیم ذات یم، نو زه څنګه کوم چې څوک له ما شی وغواړي او زه دی بیرته دا د لاس چې دی هغه وردوم. خو ان شرط دا دی وسیله رحمي به قطع کېده نه وي، ظلم به نه وي، ناجایزه به نه وي، د چا سره به ناکین نه وي، د چا کور خرابېده داسې دعاګانې به نه وي. نورې دعاګانې تاسو کولی سئ. الله فرمایي زه ستاسو دعاوې قبلوم.